د اسلام خپل احکام چې په کوم انداز سره مقرر دي هم په حق انداز سره ادا کیږي بیا د هغې فضایل ډېر دي. د وخت نه پاتې شو نو بیا صدقه ګرځېدی شي خو صدقې فطر نشي ګرځېدی. بیا د دې مقدار په حدیثو کې بخاري روایت کې راځي مختلف د خوراک سیزونه هغه بیان کړی شوي دي. وړه، غنم، کشمش چې موږ ورته وسکي وایو، پنیر دی، کجوري دي، وریجې دي، جو، دا ټول سیزونه د دې نه سړی ورکولی شي. موږ اکثر یو پیمانه جوړه کړي چې بس موږ به همیشه لره غنمو دا حساب چې کوم دی نو دا ټول ارزان دی. پاو کم 2 کیلو وړو یا پاو کم 2 کیلو غنم د دې برابر قیمت او یا دغه ورکول نو موږ دغه ټول ارزان دي. موږ اکثر په دغه کې ورکو. ګوره حدیث کې دا نورم ټول راغلي دي. کم سړی مالدار دی، صاحب استطاعت دی، مالداری لري، نو بیا دلته پکار دی خپل وس مطابق چاول هم پکې دي، وریجې، نو که ته لږ شانتې ښیې پکار ده چې ته 3.5 کیلو چاولو په برابر سرسایه ورکړي. او که ډېر مالدار یې نو وسکو برابر 3.5 کیلو وسکو برابر ته پیسې ورکوي یا 3.5 کیلو وسکې د یو کس سرسایه ورکړي. مولانا صاحب تیر شوي کال یو کس رنګ وکړو چې د عجوې کجوري څه ریټ دی. ما ورته وویل چې زما د عجوې د کجوري سره څه کار. وایي ما ته ویله چې زه خپله سرسایه د عجوې کجوري برابر ورکوم. عجوه د ټولو نه قیمتي ترینه کجوره ده. دا د پښتنو خبره مثال بیان. نو چې زه که تپوس کوم تیر شوي کال چونکې سعودي عرب دغه حالات بند وو، نو زه ځکه تپوس کوم چې زه هر کال د عجوې کجوري باندې چې کوم دی خپل صدقې فطر نو خپل طاقت او استطاعت ته کتل پکار دي، هغه شی سرسایه ورکول پکار دي. بیا نن سبا څه ریټ چلیږي نو دغه حساب تاسو هم لګولی شئ. پاو کم 2 کیلو یا ښه خبره دار چې سړی د 2 کیلو په حساب باندې حساب ولګوي نو دغه 150 160 علما دا هم وایي چونکې د اختر په ورځ دا فرض کېږي نو کېدای شي دا ریټ نور هم بړاو شي. نو ښه خبره ده سړی 200 روپۍ ورکړي، 180 روپۍ ورکړي، 100 روپۍ زیاتې ورکړي، ځکه چې دی خو هغه بلکل لو اخري کټګري ده. د غنمو داسې نه چې ستا سرسایه د دې نه مخکې راولېږي او ته صاحب استطاعت یې، نو دا ښه خبره نه ده. بیا دا په چا باندې سرسایه ورکول فرض دي او ضروري دي او واجب دي. نو د دې لپاره هغه نصاب نه دی کم چې د زکات لپاره دی. د دې نصاب کله سړي سره یوه توله سونه ورسره ده او یو 500 روپۍ هم ورسره وسره وي نو دا دواړه چې یو ځای شي نو بیا په دې باندې صدقې فطر او سرسایه کېږي. دغسې که داسې لږې شان 7,000 روپۍ ورسره دي او د ضرورت نه زیات سامان په کور کې پروت دی چې هغه په کال کې هم چېرته د شوکیس نه راغستی کېږي. موږ او تاسو وګورو که نه دا ډینر سیټ یا خوا دې خوا ډېرې قیمتي. نو که ما او تا سره 8,000 روپۍ هم راسره دي او دغه سامانونه جمع کړی شي چې کوم نه استعمالېږي او د ضرورت نه سیوا دي او دا تقریبا نن سبا حساب لګولی دی 88,900 لګ بګ دا د 52 تولې چاندۍ په حساب سره روپۍ جوړېږي، یعنی 88,90,000. نو که دغې ته ستا د سامان د قیمت رسي نو په تا باندې سرسایه کېږي. ته به بیا څه کوې سرسایه به ورکوې. ستا په کور کې زاړه د کباړ څیزونه هم پراته دي، دا هم ستا ضرورت نه سیوایي او څه لږې ډېر روپۍ دي. دا څیزونه چې کوم هم ته راجمع کوې خو ښه خبره دا ده چې د سړي څه ناڅه وس کېږي او سرسایه ورکړي. ځکه بعضې فقهاو لیکلي دي که سړی غریب هم دی او دته دومره سرسایه میلاو شي چې دا بیرته سرسایه ادا کړي نو دا ښه خبره ده چې د ده د ګناهونو او د ده د روژې کفاره وګرځي او الله تعالی یې روژه قبوله کړي. نو سرسایه د اختر د مانځه نه مخکې ورکول چې دا په خپل وخت باندې ادا شي.